السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د تصویر بیک ګراوند ور بدل کړئ. او دوستانو اوس مثال کې چیرې تاسو یو تصویر اخیستی وي او ستاسو د تصویر په بیک ګراوند کې مختلفه شان را روان وي، نور شان وي، نو هغه شان تاسو اوس ختمول غواړئ، نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل تصویر بیک ګراوند ور ختمولی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دې لپاره د هیڅ اپلیکیشن هم ډاونلوډېدو ضرورت نشته. تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي، که یوسی براوزر وي، که کروم براوزر وي، که هر براوزر وي. نو زه دلته کروم براوزر خلاصوم. کروم براوزر هم په موبایل کې له ځانه وي. کله چې تاسو براوزر خلاص کړئ، سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ www.remove.bg www.remove.bg. ګوره دغه به تاسو کې ولیکئ او سمپل په دغه گو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ، نو اوس به موږ ته دغه ویب سایټ خلاص شي. د دغه ویب سایټ په ذریعه سره موږ په ډېرې اسانۍ سره د تصویر بیک ګراوند ور ختمولی شو. اوس ګوره کله چې اول وار دغه ویب سایټ خلاص شي، نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره دلته ورته لیکلي هم دي 100% automatically in 5 seconds without a single click. یعنې تاسو 15 سکنډه کې په یو سنګل کلیک باندې د تصویر بیک ګراوند ور ختمولی شئ. نو دلته ګوره لاندې ورته لیکلي دي سلیکټ ا فوټو. په دغه سلیکټ ا فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سلیکټ ا فوټو باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به دلته ګیلري خلاصه شي او دغه رقم دلته به تاسو په ګیلري کې خپل تصویر وروښایاست. د هر تصویر بیک ګراوند چې موږ ختموی د هغه تصویر به سمپل دلته تاسو وروښایاست. نو زه راځم دلته ګوره زه دغه تصویر وښیم. زه د دغه تصویر بیک ګراوند ور ختموم. سمپل په هغه تصویر باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا په دغه ډن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ، نو تاسو لیږ انتظار ورته وکړئ. ګوره دغه 100% ته بیا ورسېدی. اوس به د موږ د تصویر بیک ګراوند ختم شي. ګوره دا د موږ اوریجنل تصویر ده. ګوره تاسو دلته په خپله کتلی شئ. دا د موږ اوریجنل تصویر ده او دلته ګوره بیک ګراوند یې بیا ور ختم کړئ. تاسو په خپله ګوره دلته کتلی شئ په څونه اسانۍ سره د دغه تصویر بیک ګراوند ختم شو. نو اوس کوم چیرې دغه تصویر سیو کوئ، ډاونلوډوئ مې، ګوره دغه تصویر ته لاندې ډاونلوډ لیکلی ده. په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دغه تصویر ګوره له موږ سره ډاونلوډ شو. د اوپن په ذریعه سره تاسو دغه تصویر خلاصولی هم شئ. نو ګوره تاسو وکتل چې موږ په څونه اسانۍ سره د هغه تصویر بیک ګراوند ور ختم کړئ. نو تاسو هم په ډېرې اسانۍ سره د یو تصویر بیک ګراوند ور ختمولی شئ، هغه هم د دغه ویب سایټ په ذریعه سره په یوه کلیک باندې. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.